محترم ورونو، نن سبا تاسو وګورئ په لوبو په سر باندې ډیر مسلمانان یو بل ته د مور د پلار مختلفې کنځلې سپکې سپورې یو بل رټل یو بل ته بد رد ویل. محترم ورونو، د لوبو خو بدي نه ده بیان، موږ خو وایو چې لوبې ښه شی دی، وکړه خپله سپورټس وکړه. ولې؟ ځکه نبي صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې هغه مؤمن چې هغه قوي په مقابله د ضعیف کې قوي تی غوره دی. دلته دوه معناګانې، یو دا چې د بدن په لحاظ او ایمانن هم چې بدن دې هم جوړي، مونځ به وکړې، طاعت به وکړې، نو سپورټس بد شی دی. خو چې ته ورته ناست یې ټي وي په سر باندې او خلک دې لوبې کوي 6 او 7 ګنټې قلاره ته هم ورته ناست یې. هسې زما د یو سوال دی، څوک یې جواب راکړي چې آیا په دې پیسو کې دا تا ځان سره شریکوي چې لکه زه زما فلانی شایقین چې هغه مونږ ته ناست و هغوی بس دا لوبه وګټله، راځي دا خپل زمونږ چې سیلري ده دا به ورسره تقسیم کړو، دا شی هم نه راځي. آیا په دې باندې که ملک ته چې خاص ترقي کېږي چې لکه مثال دا سپورټس وګټل شو ملک ترقي وکړه، داسې هم څه پې نه کېږي. زه څه دی بعضې خلکو زمونږ یو شوق دی، شوق نه موږ نه منې کوو، خو دې کې کنځلو څه ضرورت دی چې ته یو ملک ته لکه ما ته توره جنډه راکړه بل ته سپینه ورکړه، دواړه مسلمانان ملکونه او سپکې سپورې لوستل، کنځلې کول، بدې ردې ویل، دا خو زه وایم چې د اخلاقو نه ډېر حده پورې غورځېدل دي. ته یو کس چې هغه مسلمان ځان ته وایي د هغه اسلام تا ته دومره اهمیت نه لري، خو یو جنډه چې بس دا هم د کفار یو دسیسه ده چې بس بعضې ملکونه یې چې آزاد کړه جنډې مختلفې ورکړي چې لکه دا ستا شوه هغه دا بل شوه، بس دغه جنډو په سر باندې موږ یو بل سره نفرتونه کوو، یو بل ته سپکې سپورې وایو، کنځلې کوو یو بل ته. محترم ورونو، دغه نه ځان ساتل پکار دي. موږ خو مؤمنان یو، نبي صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې مؤمن به فحش نه وي، مؤمن به کنځلمار نه وي. بیا ته د یو جنډې په سر باندې یو داسې شي باندې چې دا واقعا په عباسیاتو کې به راشي چې 6 ګنټې ته هغه ته ناست یې او قلار یې ګورې. زه هغه به هم وایي زما خپل کار دی، هغه کې هم سره موږ کار نه لرو، خو شریعت کې هغه به هم درنه پوښتنه کېږي. خو چې دی کې ته لا خو وایي چې ظلمات فوق الظلمات دي، په سره ته کنځلې هم شروع کړي، سپکې سپورې پکې وایي، دې د وجې نه خفګیان هم ښه چې لکه خفه یم نن فلاني میچ بللی نن داسې یم او زړه مې داسې مات دی. نو الله بنده په دغه شی باندې کومه ګټه کېږي؟ که چېرته پې دنیایي کومه ګټه تا ته حاصلېدلې نو بیا هم ښه کار وځه، دنیایي ګټه خو شته، دنیایي کومه ګټه هم نشته دی. ځه که دنیایي ګټه نه یې زه اخروي موږ وایو ځه هغه پې کومه ګټه شته هغه پې هم نشته دی. یو شی نه دنیا ګټه شته نه د آخرت، نو دغه شي کې به د عباسیاتو کې نه راځي، په عباسیاتو کې لګیې او بیا په عباسیاتو کې د پاسه ته پکې ګناهونه هم کوې. ګناهونه څنګه؟ سپکې سپورې، کنځلې کول، بد رد ویل، یو بل سره نفرتونه کول، دې نه ځان ساتل پکار دی. محترم ورونو، دا د کفارو دسیسې دي خو موږ په دې باندې نه پوهېږو.